سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو د فیسبوک غیر فعال ملګري ختم کو یا انفرینډ کو. دوستانو فیسبوک خیر هم ډیر زیات په زړه پورې خوندور اپشن ایډ کړی دی چې موږ تاسو د ډیره وخت منتظر وو چې فیسبوک باید داسې اپشن ایډ کړي چې په هغه کې موږ غیر فعال ملګري معلوم کوو او انفرینډ کو. اوس تاسو بالکل کولی شئ دوستانو فیسبوک کې هغه ملګري معلوم کړئ چې تاسو ته لایک کمنټ نه کوي او هم دوی فیسبوک کې فعالیت نه دی کړی، د فیسبوک کې فعال نه دي. نو بالکل تاسو په خپل فرند لیست کې هغه معلومولی شئ، د فیسبوک آی ډي څخه ریموو کولی شئ یا هم انفرینډ کولی شئ. نو څنګه به کوو دوستانو؟ د ټول نه مخکې یو کوچنۍ غوښتنه کومه، که غواړئ داسې نور ښایسته او جالبو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو دغه زموږ د فیسبوک پیج درسره فالو کړئ، او که څوک زموږ ویډیو په چینل باندې ګوري هیله ده زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو د ټول نه اول به تاسو خپل فیسبوک اپلیکیشن به اپډیټ کړئ ګوګل پلی سټور څخه. کله چې اپډیټ کړئ رابشي خپل فیسبوک به راخلاص کړئ. کله چې خپل فیسبوک آی ډي راخلاصه کړئ د پورته پروفایل آیکن باندې به کلیک وکړئ، خپل د فیسبوک آی ډي پروفایل ته به راشئ. که چېرته تاسو خپل د فیسبوک آی ډي پروفیشنل موډ ته اړولې وي نو رابشئ په د اباوټ اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ. لاندې به راشئ، که تاسو آی ډي په سمپل موډ کې وي لاندې راشئ، دلته د راشئ د کوم چې تاسو سره فیسبوک ملګری ښکاري پسې آل فرینډ باندې کلیک ورته واخلئ. کله چې دغه باندې کلیک واخیسته دوستانو دلته تاسو خپل د فیسبوک فرینډ لیست راځي، په دې خوا کې تاسو ته منیج اپشن راځي، په د منیج اپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله دوستانو دغه ځای تاسو راغلئ تاسو درې کټګورایز راځي دوستانو، په دې کې دریم نمبر تاسو ته ښکاري فرینډز یو انفالوډ، هغه ملګري تاسو ته ښکاري چې تاسو فیسبوک کې انفالو کړي دي، تاسو سره ملګري دي خو انفالو کړي مو دي. دوهم کې دوستانو نو میچوال فرینډز، هغه ملګري درته ښکاري چې تاسو هغه سره یو ملګري سره ملګري دي، هغه سره تاسو ګډ ملګري نه لرئ په فیسبوک کې. او دوستانو لومړی اپشن چې کوم راځي چې موږ تاسو ډېر ورته منتظر وو همدغه اپشن دی، لیست انټراکټډ وید، همدغه اپشن باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. دوستانو په دغه لیست کې بیا تاسو ته ټول همغه ملګري ښکاري چې ته په تېرو 90 ورځو کې یا دریو میاشتو کې ستاسو د فیسبوک آی ډي نه کوم پوسټ پلی کړی دی، نه یم تاسو ته کمنټ کړی دی، نه تاسو سره کنټاکټ کړی دی، نو ټول هغه ملګري درته راځي تاسو پکې خپله لیدلی شئ. نو څه به کوو دوستانو؟ که چېرته تاسو غواړئ انفرینډ کړئ یو هم انفرینډ کولی شئ دغه طریقې سره، که غواړئ ټول انفرینډ کړئ. ګورئ ما سره 450 ملګري ښایي غیر فعال دي، که څه ما مخکې هم بعضې ترې انفرینډ کړي دي. هغې څخه دوستانو د خوا کې تاسو ته اپشن راځي سلیکټ ملټیپل، په دغه کلیک واخلئ. تاسو په دې کې ټول ملګري دغه سلیکټ کولی شئ. کله چې سلیکټ کړئ دوستانو راشئ په انفرینډ باندې کلیک ورته واخلئ. کله چې انفرینډ باندې کلیک واخیسته دغه ملګري به ټول ستاسو د فیسبوک آی ډي څخه ریموو شي. نو په دغه طریقه تاسو د فیسبوک غیر فعال ملګري دغه ځای نه بالکل انفرینډ کولی شئ، ختمولی شئ. که ویډیو مو خوښ وي لایک یې کړئ، که غواړئ داسې نور ښایسته ویډیوګانو او ښایسته ټریکونو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج درسره فالو کړئ، همدارنګه زموږ آی ډي درسره زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ. مننه که وختونه بخیر چې به ولرئ.